سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. تازه خبر د کابل لویدیځ برچي سیمه کې چاودنه شوې ده. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته ویلي چې چاودنه د برېښنایي پیژند پاڼو د یو مرکز مخې ته شوې ده. ښاغلي ټکور وایي چې چاودنه کې 2 کس عام خلک سطحي ټپیان شوي دي، خو له سیمې بیا یو شمېر ناتایید شوي راپورونه وایي چې چاودنه درنه او تلفات هم لري. د یادونې ده چې 2 ورځې وړاندې د زمري په 20مه طالب پلوي ملا شیخ رحیم الله حقانی هم کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شوی. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.